له دوراهي چې د سنګین خواته وګرځېدو ډمبر ختم شو. په خامه سړک روانو. د سړک په څنډو کې د ټانکونو او عسکري موټرو جنازې لا هم هماغسې پرتې وې، خو تر پخوا له غړې ښکارېدې لکه ټپوسان چې د مړه څاروي پر جسد برابر شوي وي، غوښې خوړلې وي او هډوکي پریښي وي. موټروان وویل کباړ والاو هغه څه چې په اسانه غوڅېدای شو لوړې دي، په دې درنو اوسپنو زور نه رسیږي، کنه دا به یې هم بار کړي وو. 10:30 بجې سنګین ته ورسېدو. غټ بازار پکې جوړو. دوکاندارانو د خپلو دوکانونو مخې ته اوبه شیندلې وې. دلته د نورې لارې غوندې موټر دوړې نه بادولې. په خټینو هوټلونو کې د سندرو غږ اوچتو، دومره لوړ چې له 100 ګزه لرې اورېدل کېده. یار می هندو زه مسلمان یم، یار می هندو زه مسلمان یم، د یار د پاره د رمسال جارو کومه. ما سر وخوراوه، لا حول می ویل. موټروان را تکړه ولی شریکه دا خو عبیدالله جان دی، زبردست خوږ غږی دی، څومره ښې لنډۍ وایي. ومې ویل که خوږ دی که تریخ خو ناروا دی. موټروان لکه زما خبره چې بیخي نه وي اورېدلي وویل عجیبه ځواني وه، ناځوانو په دښته کې وواژه. چا؟ مجاهدینو د خلقیانو اول که دویم کالو. حیران شوم چې مجاهدینو یو وخت خلک د بدعت په خاطر وژل او اوس په خپله په غلاو او نارواو لګیا دي. ظالمانو خپل جهاد په خپله برباد کړ. غرمه د کجکي بازار ته ورسېدم. د هلمند سیند مې ولید لکه دروند سړی کرار روانو. پر سیند باندې د لرګیو زوړ پل د موټرانو د تیریدو پر وخت لکه د بوډا سړي اواز لړزېده او ګړبېده. باري موټر پرې نه شو تیریدی. د پله په دې خوا کې یوه لارۍ ولاړه وه، پنډیان لګیا وو باري کوزاوه. څو نورو بیا په لاسي ګاډیو کې شیان د پله پورې غاړې ته ایستل. دې خواته بیا بله لارۍ درېدلې وه. نورو پنډیانو بیرته بار له لاسي ګاډیو لارۍ ته خیژه وه. په بازار کې کورونه تر پخوا ډېر سوي وو. بازار هم لوی شوی وو. 22 دوکانونه خو ما وګڼل. د بازار په منځ کې د زمینداورو اډې خواته روان وم چې چا را باندې غږ وکړ. عبدالستاره شاته مې وکتل. اکاو هغه په کجکي بازار کې د پرچون دکان جوړ کړی وو. بیرته ورسره وګرځېدم. له نانوایي څخه یې 3 دانې ډوډۍ واخیستې. د نانوایي له څنګ سبزي فروش نه یې نیم پاو مستې هم واخیستې. د دوکان مخې ته تورکي غېږه راکړه. اکا د مستو کڅوړه ورته ونیوه. ها دروا یې خلشلومبې جوړې کړه. د دوکان په غولي کې پر نیالچي کېناستم. اکا مچشړونه واخیست. د مالونو له سره یې دوړې وڅنډلې. وی ویل دا دوړې د خدای ورکې کړي، پوزې ته یې رسولی یم. بیا یې یوه ټوټه ټوکر واخیست، په اوبو کې خیشت کړ. اوبه یې ترې وزبېښلې او د ویټرین شیشې ورباندې پاکې کړې. تورکي دسترخوان وغوړوه. د شلومبو ډکه کاسه یې په منځ کې او 3 دانې ډوډۍ د دسترخوان په څنډو کې ایښودې. د پټاټو شکنه یې باندې کړې وه. ښه پرېمانه مرچکې هم پکې اچولي وو. ډېره موده پسته مې د کور ډوډۍ خوړله. ډېر خوند یې راکړی وو. د مازدیګر لمونځونه مو وکړل. لمر لا جګ ولاړو چې خلکو د دوکانونو په تړلو پیل وکړ. ما ویل په کوټه کې خو دوکانونه ان تر ماسخوتنه خلاص وي. تورکي چې د دوکان له مخې شیان دوکان ته نه ایستل وویل که لمر ډوبېدو ته نږدې شي بیا نسو تلای، په لاره کې مو غلشه کوي. اکا د خپل او د بل دوکان ترمنځ له نرۍ لارې خپل موټر سایکل راویست. ما او تورکي د دوکان لرګي نه دروازه بنده کړه. اکا موټر سایکل چالان کړ. تورکي د اکا شاته کېناست او زه ورپسې. لا نه و خوځېدلي چې چا غږ وکړ یو کس مو ما سره شئ، زه یوازې یم. دا ځوان خو مې ونه پېژند. اکا وویل وراره مې دی، له کوټې راغلی. تورکي ورشه لالا سره کېنه. له بازاره ووتو. په دښته کې د قبلې خواته روان شو. نږدې ماښام کاریز ښار ته ورسېدو. کور مو بدل سوی و. د تېر ځل په شان اوس واښه ورننه و چاپېر. دیوالونه کاږیلو.
لویه کانټینري درګاه پکې لګېدلې وه. د درګاه په خوله کې لوی بیټک ودانو. د سرای په منځ کې یو دوکانچه جوړه وه چې شین چمن پکې ولاړو. مخې ته یې د شبۍ د ګلانو پټې وو. د شبیو بوی آن د سرای په درګاه کې د سړي په سپېږمو لګېده. یوازې زموږ نه، د ټول کلي کورونه سم شوي وو. یوه هفته مې په کلي کې تېره کړه. هلته هم وضع چنداني ښه نه وه. د حزب او حرکت د قومندانانو ترمنځ خوډب روانو. زموږ د کلي قومندان په حرکت کې وو. هغه د اکا انډیوالو. زما له راتګه چې خبر شو یوه شپه یې له اکا سره میلمه کړم. د میلمنو لویه کوټه یې په ټوپکوالو ډکه وه. د کوټې په بر سر کې قومندان پښې غځولې وې. په څنګ کې د 15-14 کالو یو تک سپین له غړزنی هلک ناست و. هغوی به یو د بل په غوږ کې سره پوسېدل او بیا به یې خندل. قومندان به له خندا سره د هلک پر ورنونو ګوتې ټینګولې. ډوډۍ چې خلاصه شوه، د ماسخوتن لمونځونه مو په جمع سره وکړل. وروسته هغه سپین هلک له څو نورو کسانو سره ووت. څو شېبې وروسته په سره کمیس کې یوه نجلۍ کوټې ته راننوته. اوږده ویښته یې تر ملا پورې خوشي کړي وو. شونډې او غومبر یې سره کړي وو. سترګې یې تورې کړې وې او پر تندي باندې شین خال وهلی وو. ورسره یو سړی دوتار په لاس او بل ډول پر غاړه هم راننوتل. اکا په غوږ کې راته وویل: وهلکه ګوره چې څه ونه وایې. قومندان صاحب دغه بنډار ستا لپاره جوړ کړی. زما بیخي باور نه کېده چې زموږ په کلي کې د داسې بې شرمه نجلۍ پیدا سي. چې ښه مې په ځیر ورته وکتل، هماغه له غړزنی هلک و. ځان یې د نجونو په رنګ جوړ کړی و. ساس شیرو او هلک میدان ته سو. عجیبه نخرې یې کولې. تاو راتاو به سو. باډي به یې وښوروله. ساز به تیز سو او دی به هم ورسره تیز وڅرخېد. بیا د ساز له درېدو سره د یوه ټوپکوال مخې ته کېناست. هغه به له جبه شنه لوټونه راوکښل. د هلک پر سره به یې تاو کړل او هوا ته به یې وشیندل. ما ول ورته په حیرانۍ سره کتل، خو وروسته مې ورنه کرکه وسوه. اکا ته مې ویل: زه ستړی یم، زم بېدېږم. سبا ماښام له تورکي سره د کلي جومات ته تلم. هغه پر لاره راته ویل: دلته هر قومندان همداسې هلکان لري. یوه شپه دلته بنډار، بله شپه هلته. تر نیمې شپې پورې ساز ته ناست وي. بیا سهار لمانځه ته نسي پاڅېدلی. آن غرمه نږدې وي چې راپاڅي او ناولې مخونه خپلو کورونو خواته ورسي. بیا د جمعې په لمانځه کې په اول صف کې همدوی وي. لمونځ چې مو کړه، ملا امام واز شروع کړ. د جهاد په باب یې څو آیاتونه تلاوت کړل. بیا یې څو حدیثونه هم بیان کړل. وی ویل چې د حزب اسلامي د یوه کس وژل د شورویانو د 3 تنو د وژلو اجر لري، ځکه چې حزبیان کافران دي. هغه ډېرې خبرې وکړې. ټول غلي ناستو. ما ویل: ملا صاحب، حزبیان خو زموږ ستاسې مجاهدین برادران دي. پر مسلمان باندې د کوپر فتوا ښه ده؟ هغه راته نیغ وکتل. تورکي مې لاس ټینګ کړ چې غلی سه. ملا وویل: هغوی باغیان دي، د اسلامي حکومت امر نه مني. د اولو الامر نه یې بغاوت کړی. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. د باغیانو وژل روا دي. ما نور څه ونه ویل چې راووتو. تورکي راته کیسه وکړه چې د حزب ملایان هم حرکت والا کافران بولي. دواړه وایي چې د بلې ډلې وژل روا دي. عجیبه خبرې مې اورېدلې. پلانکي قومندان د پلاني لورو په زوره وکړه. بل قومندان د شپې د یوه سړي کور ته ورولوید. د هغه ښایسته زوی په زوره بود. اکثرو خلکو به خپل تنکي زامن چې یو څه به ښکلي وو د انجونو په شان په پرده کې ساتل. ځینو خو خپل زامن تر هغو چې ګیرې کېدې د خپلو هغه خپلوانو کرستول چې کورونه به یې د دویو تر کورونو یو څه منو. په دې یوه هفته کې مې داسې شیان ولیدل او واورېدل چې کله کور را باندې وغمېدل. ادې هم لکه چې په ما پسې مریضه شوې وه. زما په ورتګ رکه روغه شوه. ډېر مې ورته ویل چې د کوټې ډاکټرانو ته به دې بوزم. وی ویل چې یا اوس ښه یمه. بیرته کوټې ته لاړم. سبقانو ته مې چنداني زړه نه کېده. هر وخت به په دې چورت کې وم چې ولې زموږ مجاهدینو د خدای او رسول لاره پرېښې ده، ولې ځانونه په ګناهونو ککړ کړي دي. یو څو میاشتې چې تېرې شوې د طالبانو تحریک جوړ شو. زموږ د مدرسې ځینې طالبان هم په تحریک کې وو. هغوی راته کیسې کولې
چې څنګه یې د لارو د غلو پاټکان لرې کړي دي. له قومندانانو څخه یې وسلې راټولې کړي او په کندهار کې شریعت جاری کړی. د هلکانو ګډول، د زرکانو د سپیو جنګول، قمار، ټول غیر شرعي کارونه یې بند کړي دي. زه څو وارې ورغلم چې ما هم جهاد ته ولېږي چې مفسد ټوپکیان له وطنه وشړم، خو مشرانو ویل چې ستا ږیره لا نه ده غټه شوې. ما به تر هر اوداسه وروسته په هنداره کې د خپلې ږیرې نوي راوتلي نري تارونه په خوند سره کتل. زړه مې غوښتل چې ږیره مې ژر ګڼه شي، اوږده شي او مخ مې پټ کړي چې زه هم جهاد ته ولاړ سم او هغه بې شرمي ختمه کړم چې په خپل کلي کې مې لیدلې وه. هره ورځ به د طالبانو د فتوحاتو نوي خبرونه راتلل. ماشاءالله د زمریانو غوندې جنګېدل، لکه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په وخت کې بچي ملایکو د مجاهدینو مرستې ته ورتللې. هماغسې له طالبانو سره هم الهي نصرت ملو. هر چیرته چې به ولاړل خلکو به ورته ډوډۍ کوله. خلک خوشحاله و چې د غلو او مفسدو ټوپکیانو له شره خلاصېدل. طالبانو په 4 میاشتو کې کندهار، هلمند، روزګان، زابل، میدان او غزني فتح کړل. د خوست او پکتیا مشران په خپله ورپسې ورغلل چې راځئ. څومره به خوشحالېدم چې دا خبرونه مې اورېدل. 2 کاله مې بېغمه خپل سبقانو ویل چې کابل هم فتح شو، اسلامي امارت قایم شو. زموږ د مدرسې ډېر طالب العلمان د تحریک انډیوالانو هر چا به چې د مولوي نعماني صاحب خبرې واورېدې خامخا به جهاد ته تلل. مولوي سمیع الحق نعماني صاحب زموږ استادو، پر ما و عبدالهادي ډېر مهربانو، هغه پر ګردو مهربانو، زبردست عالم و، په تقریر کې بیخي بې جوړه. موږ به اکثره وخت د مازدیګر او ماښام د لمونځونو ترمنځ په هغه راټولېدو، د هغه خبرو ته به مو غوږ نیوه. نعماني صاحب پخوا د پنجاب په یوه لویه مدرسه کې مدرس پاتې شوی و، خو اوس راغلی و چې افغاني طالب العلمانو ته تدریس وکړي. هغه ویل افغانان ډېر غیرتي خلق دي، د همدې دپاره خو ما د پنجاب لویه مدرسه پرېښوده. دلته کوټې ته رالم چې د افغان بچو له خدمت وکړم، دلته کوټې ته رالم چې د افغان بچو له خدمت وکړم. هم د هغه خبرو راته خوند راکوه او هم یې لهجې. مولوي صاحب د سواتو د نسته پر ځای به یې نیشتې ویل. دا یې عادت و چې د خبرو پر مهال په خپله ګڼمۍ وریجې ږیره کې یو ځل ښی او بیا چپه خوا ګوتې تېرې کړي. ما نیغ ورته نه سو کتلی. شنې سترګې خورا سرناکې وې، سپین پراخ تندی او سره او سپین غومبرو ته به یې چې هره چا وکتل ویل به یې چې مولوي صاحب نوراني سړی دی. نورو استادانو بحث ورسره نه شو کولی، دی په استدلال او خبرو کې بېساری و. د هغې کالي او دستار مې هېڅکله خیرن نه و لیدلي، غیر له سپین رنګه بل رنګ کالي نه اغوستل. یو خوږ عطر به یې هر وخت استعمالوه چې بوی د سنځلو د ګلو په څېر نرم و. ځینو نورو استادانو به هم عطرونه استعمالول، خو د هغو عطرونو تیز بوی درلود او د سړي نفس یې ورتنګوه. پر ما و عبدالهادي د نعماني صاحب خاص نظر و. کله کله به یې موږ ته ایوارډ او وظیفې راکولې. موږ دواړو به هم هغه درسونه په دقت زده کول. په دې 2 کلونو کې افغانستان ته تګ راتګ زیات شوی و. په میاشت کې به خامخا یو چا د کلي حال را رسوه. د طالبانو 3 کال لا نه و شروع چې یوه کلیوال خبر راکړ چې د مور ناروغي زیاته شوې ده. بیا کلي ته ولاړم. دا ځل چې له سرحده واوښتم د سرحدي پاټک پر سر د طالبانو سپین بیرغ رپېده. د پخوانو پاټکیانو غلاو شکول مې رایاد شول چې پر خلکو به یې څومره ظلمونه کول. خو دا ځل چې تالاشۍ ته یې ودرولو، یو تور لنګوټي والا ځوان موټر ته راوخت. د سنت په طریقه یې ښه پوره سلام واچوه، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بیا یې ویل ستړي مسئ، پر لاره خو به مو څه تکلیف نه وي لیدلی، تر تالاشۍ وروسته یې ښه په عزت رخصت کړو. دې کارونو داسې خوند را کړی و چې بې واکه مې په لوړ غږ ویل دوا د سمولا عمر صاحب له دې اسلامي امارت سره. له بولدکه تر کجکي پورې مې بل پاټک ونه لید، خو لاره هماغسې خرابه وه. په کندهار کې مو یو کلیوال را سره ملګری سو، هغه دا کانډیوالو. د کلي کیسه یې وکړه چې جنګ جګړې یو مخوره کې سوي دي، بدعتونه او نارواوې ختمې دي، مفسد جهادي قومندانان ګرده تښتېدلي دي،
او په کلي کې شریعت جاری دی. کجکي کلي ته چې ورسېدو کلیوال راته ویل راځه چې همدلته ښکته سو. له سینده چې پورې وځو بیا کلي ته دومره لاره نه پاتې کیږي. اخوا ته بیا موټر پیدا کیږي چې تر کلي پکې ولاړ شو. سیند ته نږدې ښکته شو. د هلمند سیند مې داسې له نږدې نه و لیدلی. تېر ځل چې د کجکي په بازار ولاړم د پله له سره مې سیند لیدلی و، خو اوس یې په څنډه کې ګرځېدم. 1.5 ګزه سرور سیندو. له هغې غاړې تر دې غاړې پورې یو ټینګ کیبل 2.5 ګزه غځېدلی و. د یو بس په اندازه اوسپنیزه بیړۍ له پورې غاړې را روانه سوه. 120 کسان پکې ناستو. حیران وم چې دا څنګه چلیږي چې نوکې را نږدې سوه. ومې لیدل چې جالوان په غبرګو لاسونو کیبل ټینګ نیسي او مخې ته زور ورکوي. ورسره بیړۍ مخ ته خوځېږي چې ښه را نږدې شوه. راښکاره شول چې د بیړۍ په منځ کې یوه لوړه مټه ولاړه ده او د مټې پر سر کړی کیبل د کړۍ په منځ کې تیر شوی و. جالوان چې د کړۍ له دې خوا نه کیبل ټینګاوه، کړۍ په کیبل باندې ښویېدله او بیړۍ مخې ته راڅکوله. د سیند په غاړه کې د ماهیانو مړ بوی لټېده. ځوانو هلکانو د کبانو سطلونه په لاسونو کې نارې وهلې، تازه ماهیان، تازه ماهیان. بیړۍ د لرګیو تختو سره چې د سیند په غاړه کې لکه هوایي پول لګېدلی وي ودرېده. خلک ورنه ښکته سول او موږ ور وختو. دا مې اول ځل و چې په بیړۍ کې سپرېدم. ویرېدم. د بیړۍ اوسپنې نرۍ وې، تل یې په څو ځایونو کې درزونه لرل. بیړۍ چې حرکت وکړ له درزونو څخه یې اوبه راپورته سوې او وار په وار سره زیاتېدې. پښې مې د بیړۍ په تل کې د اوسپنیز چوکاټ پر سر کېښودې چې بوټونه مې لامده نه شي. جالوان ته مې ویل بابا چې ډوب مو نه کې. وموسېد په توکل د خدای به د صحیح سلامت پورې باسم. د اوبو څپو به بیړۍ ښکته خوا پورې وهله، خو جالوان به کیبل ټینګ کړ او بیړۍ به یې بیرته سیده کړه. هم ویرېدم او هم یې خوند راکړی و. له بیړۍ چې ښکته شو یو 10 زریز نوټ مو جالوان ته ورکړ. لمر نیغ ولاړو چې کور ته ورسېده. مادې خورا ډنګره او بېسیکه شوې وه. رنګ یې داسې الوتی و لکه ټوکر چې ډېره موده دې لمر ته غوړولی وي. ما ته یې همدومره ویل چې زنانه تکلیف لري. د سیمې پر ډاکټرانو او خونزادګانو ګرځېدلی وه، خو علاج یې نه و شوی. چا ورته ویلي و چې اپریشن غواړي. بیګا مې اکا ته ویل چې ادې به کوټې ته بوځم. هغه ویل دومره پیسې به له کومه کړي، پر اپریشن خو ډېرې پیسې لګېږي. یو څه به ته راکړي، څه به زه په کوټه کې پور کړم. زه خو افغانۍ لا ولاکه لرم. چرت مې خراب سو. بله ورځ مې د پلار د اکا زوی ته کیسه وکړه. هغه ویل چې وروره له اکا څخه د خپل حق وغواړه. دومره کلونه چې د ځمکه ورته پرېښې وه لږه ګټه خو یې نه ده کړې. پوهېږې 4 کال څومره تریاک کوي. یاره 10 منه خو یې دا 100 کال ټول کړي. د هغه خبره راته لکه د اختر زیری و. بیګا مې اکا ته د حق خبره وکړه. هغه راته وموسېد. وی ویل وراره ګله دومره سبقان دی ویل، خو لکه چې ملا نه سوې. تورکي کټ کټ وخندل. د هغه د مور تور غومبري هم سره وخوځېدل. خوله یې چینګه شوه. ژیړ مردار غاښونه یې راښکاره سول. ما تندی ورته تریو کړ. تورکي او تورې بلا ته مې وکتل. اکا ته مې ویل په دې کې نو د سبقانو څه کار دی؟ خپل حق مې دی. هغه ولاړ شو، څادر یې وغوړوه. وی ویل ته خو لا کوچنی یې، پر دې خبرو دې سره نه خلاصېږي. ما سره د حق نسته. که نه منې ورسه حاجي مولوي څخه پوښتنه وکړه. دا تا او دا شرط. ویل دی چې زما ځواب واوري ژر یې لمانځه ته نیت وکړ. ما ویل که لوی یم که کوچنی، خپل حق درنه غواړم. سبا سهار د حاجي مولوي صاحب کور ته ولاړم. هغه زموږ د کلي ملا امام و. کیسه چې مې ورته وکړه هغه راڅخه پوښتنه وکړه ستا پلار څه مهال شهید شو؟ زما نه یادېږي، ما بیخي لیدلی نه دی. نیکه دې څه وخت مړ سو؟ دا 9 کالو به وم چې نیکه مړ سو. مطلب دا چې پلار دې تر خپل پلار د مخه مړ سوی دی. ما سر وښوروه. هوکې. هغه په پسته ژبه ویل ملا صاحب اکا دې رښتیا وایي، ستا حق نه کیږي. ولې؟ بس همدا د میراث حکم دی. که زوی تر خپل پلار مخکې ومري میراث نه ورته رسیږي. له کلي مې تمه وخته. توکل مې پر خدای وکړ. بله ورځ مې مور کوټې ته بوتله. کمپ ته ورغلو.
د عبدالهادي دویو په کور کې مو واړول. دغه مور زما له ادې سره ډاکټر ته ولاړه. 2000 کالدارې خو پر هغه ورځ په ټیسټونو ولګېدې. ډاکټر وویل چې 15,000 روپۍ د اپریشن خرچه کیږي. دنیا را باندې غمېدلې وه. نه پوهېدم چې څه وکړم. مدرسې ته ولاړم. ماښام نږدې و، اودس مې وکړ. د مولوي نعماني صاحب غږ مې واورېد. عبدالستاره په خیرونه کله رالې؟ زه ولاړ شوم. د هغه لاس مې په غبرګو لاسو ونیو او ښکل مې کړ. هغه تر مټ ونیوم. وی ویل راځه مانځه ته لا وخت شته. څو منټه به ګپ شپ سره ولګو. ورسره رهي سوم. مولوي صاحب ویل هلکه څه چل دی؟ ولې خفه یې؟ نه یم خفه بچیه، ما درته کتل ښه په ښه دې 15 وارې ووینځله. که خفه نه وې نو ولې به دې داسې کول؟ ها وایه څه چل دی؟ ما ورته د مور د مریضۍ کیسه وکړه. هغه راته څو لارې راوښولې چې دا تر هغې پورې تکراروه چې زړه دې مطمئن شي. الله مهربانه دی، هر څه به اسانه سي. سبا سهار تر لمانځه وروسته زه په ذکر لګیا وم چې نعماني صاحب راغی. بیا یې تر مټ ونیوم او له ځان سره یې رهي کړم. په یوه ګوښه ځای کې 100,000 کالدارې په لاس کې راکړې. وی ویل شابه دا واله د مور بیبي علاج دې پې وکړه. دومره پیسې به بیا زه له کومه پیدا کړم چې بیرته یې درکړم. خدای لوی ذات دی، یو سبب به درله وکړي او که هم نه شو نو ما در بخلي. بس په مانځه کې راله دعاګانې کوه، همدا مې بس دی. د مور اپریشن وشو، هغه جوړه شوه. تر اپریشن وروسته یوه هفته نور هم د عبدالهادي دویو په کور کې پاتې شو. د دې اپریشن ټکونه چې کله واخیستل کلي ته ولاړو. دا ځل مې یوه شپه وکړه. پر سبا یې بیرته رهي شوم. زړه مې غوښتل چې ژر مولوي صاحب وګورم. اوس نو هغه تر هر چا راته ډېر خپل ښکارېده. د هغه احسان غوټ مات کړی وم. څه موده پس ته مې له نعماني صاحب څخه پوښتنه وکړه چې دومره ډېرې پیسې څنګه راکړې او له کومه یې کړې؟ هغه ویل د الله تعالی دربار ډېر لوی دی چې څه ورنه وغواړي درکوي، خو چې په اخلاص سره یې وغواړي. هماغه وار چې مې تا ته ښودلی و خپله مې هم کول. بس الله را سره مدد وکړو. که نه تا له خو پته شته چې زما دومره تنخوا نیشته. د هغه خبرو راته شک پیدا کړ چې دی ولې نه وي. رایاد مې شول چې یو مازدیګر ډېر خفه وم. د یوه انډیوال څخه مې نسوار واخیستل. ماښام نعماني صاحب په غوږ کې راته ویل بچیه په نسوارو غم نه غلطیږي. د خدای ذکر وکړه چې زړه له دې سکون راشي. زه هیڅ چا نه وم لیدلی چې نسوار مې واچول. مولوي صاحب څنګه خبر سو؟ دا خبره مې له عبدالهادي سره شریکه کړه. هغه هم راته خپل همداسې کیسه یې وکړه. وی ویل یوه شپه احتلام سوی وم. نیمه شپه پاڅېدم، حمام ته ولاړم. بایلر نه و لګېدلی. ما ویل که اوس بایلر ولګوم څو چې اوبه تودېږي نور طالبان به راویښ سي، بیا به راباندې پوه سي. نو په یخو اوبو باندې مې غسل وکړ. زه هم هیڅ چا نه وم لیدلی. سهار مولوي صاحب راته ویل بچیه په شرع کې څه شرم، یخو اوبو سره مه لامبه چې بیمار نه سي. له ځینو نورو هلکانو مو هم ورته کیسې اورېدلې وې. په زړه کې مې د هغه مینه ورځ تر بلې زیاتېدله. زه او عبدالهادي به چې یوازې شو نو د ده پر صفاتو به مو خبرې کولې. عبدالهادي هم هغه ته ډېر احترام درلود. یوه ورځ زموږ د مدرسې یو طالب العلم شهید شوی و. هغه د کوټي و خو په افغانستان کې جهاد کوه. په مزار شریف کې چا ویشتلی و. هغه جنازه یې چې راوړه موږ ورته ژړل. د نیکه تر مرګ وروسته دا اول ځل و چې جنازه مې لیده. د هغه مخ مې ولید، تک سپینان شونډې هم سپینې وې. ما ګمان کوه چې هغه بیده دی. زړه ته مې نه لوېده چې مړه به وي. کفن یې د ټټر په حصه کې په وینو سورو. ما اورېدلي و چې د شهید وینه نه درېږي. سخته مې خوا بده وه. د ګردو انډیوالانو له سترګو اوښکې روانې وې. نعماني صاحب راغی، جنازه مو د دویو کلي ته ویوړه. د جنازې لمونځ مو په نعماني صاحب پسې وکړ. شهید مو دفن کړ. مولوي صاحب خطبه ولوسته. د هغه خبرې مې هېڅ نه هېرېږي. ویلې ما ولیدل چې بعضې طلبا جاړي. ما هم وجړل، خو د شهید دپاره مې نه دي جړلي. ما د ځان دپاره وجړل چې الله پاک ولې زه شهید نه کړم. شهادت دغه غټه درجه یې ولې ما له رانه کړه. هغه د دستار په شب باندې خپلې اوښکې پاکې کړې. غږ یې ژړغونی و. ویې ویل د الله په لاره کې چې څوک شهید شي هغه مړ نه دی، هغه ژوندی دی. که تاسو وپوهېږئ چې هغه اوس څومره خوشحاله دی نو ټول به د خدای نه شهادت وغواړئ. اوس به ملایکو د هغه په قبر کې له جنت نه کړکۍ جوړه کړې وي.
هغه به د جنت تماشه کوي او د الله شکرانه به ادا کوي چې دغه مقام یې ورله ورکړی. د په شهادت مخه پکېږئ. دا د 80 تنو شفاعت کولی شي. دا به د قارب او علماو او طالب العلمانو شفاعت وکړي او خدای به یې د ده په شفاعت جنت لبوزي. استاد د صحابه او جهاد کیسې وکړې چې څنګه به په اسلامي جذبه پر کفارو حملې کولې. په هره غزوه کې به څومره ملایکو د مجاهدینو مرستې ته راتللې. په دعا کې په وار وار ویل یا الله مال شهادت راکا، یا الله چې په بستر کې د بېغیرتۍ مرګ راله را نه کړي. ما او عبدالهادي به هر وخت مولوي صاحب ته زارۍ کول چې جهاد ته مو ولیږي، خو ده به ویل چې وخت به یې راسي. وختونه ګړندي تېرېدل. طالبانو ټول ځایونه فتح کړي وو. خلکو ویل په شمال کې یو څو کلي د شر و فساد په ولکه کې دي. نور ټول وطن کې د طالبانو امارت قایم دی. یوه ورځ نعماني صاحب راغی. وی ویل مبارک مو شه. ګردو ورته حیران وکتل. ده وویل د اسلام پیدایانو احمدشاه مسعود والوځوه. دا اول ځل و چې د پیدایي کلمه مې واورېدله. استاد ویل چې پیدایي هغه څوک دی چې د الله و اسلام په لاره کې سر قربانوي، ځان مرګ ته ورکوي، خو د الله دین له مرګه بچ کوي. میاشت به تېره وه که به نه وه چې د امریکې جنګ شروع سو. په مدرسه کې مو خورا زیات طالب العلمان راټول سوي وو چې کفارو مقابلې ته ورسي. نعماني صاحب دا ځل موږ ته هم اجازه راکړه چې جهاد ته ورسو. موږ ورغلو خو طالبانو کندهار په قول اردو کې تم کړو. مشرانو راته وویل چې تاسې نابلده یاست، همدلته پاتې شئ. 3 هفتې په کندهار کې پاتې شو، خو 2 شپې مو هم په یوه ځایګي کې تېرې نه کړې. هره شپه به مو ځای بدلوه چې د امریکایانو له بمبارۍ بچ شو. هماغه کور چې برایي به مو شپه پکې تېره کړې وه، پر سبایي به ویشتل کېده. حیران چې دا څه رقم سترګې لري، موږ د ځمکې لاندې هم لیدلی شي. زموږ ډېر انډیوالان همداسې په بمباریو شهیدان شول. موږ نو ارمان کوه چې یو ځل د امریکایان پر ځمکه پر لاس راسي، بیا به ورسره ګورو. اخر ټول وتښتېدل، هر څوک په خپله مخه ولاړل. زه هم کلي ته ولاړم. پرله پسې مسلې کولې، سید هورو افسانې ویلې، سید مایو د پیالې ویلې، پلټنې دې د ښکلو هورو تر بړوړ سپینې نازولې هورو، هر جنتي ته ورسیږي هورې، په شهیدانو بنازیږي، له مایو مستې به زنګېږي هورې، لکه کوترې به ناڅېږي، هغه نړۍ له نعمتو ډکه ده، هم له اصلو له شیدو ډکه ده، ما په سینه پورې مرګی تړلی، په قواله مې د جنت ګټلی، په قواله مې د جنت ګټلی، په قواله مې د جنت